سلامونه دوستانو، د شاهد خان افریدي باره کې تاسو سره یو ډیر افسوسناک خبر شریکوم چې د هغه په کورنۍ باندې یو ډیر لوی غم راغلی دی. تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې وړاندې د هغه لور هم واده شوې ده چې د هغې واده شاهنشاه افریدي سره شوی دی. خو قدرمنو دوستانو، دا خبر چې ډیر زیات افسوسناک خبر دی، د هغه مینوال ډیر زیات خفه شوي دي. څو ورځې وړاندې هغه په ټویټر باندې یو پوسټ کړی و. په دغه پوسټ کې هغه لیکلي و چې زما د خورکۍ دپاره ډېرې دعاګانې کوئ. هغه د خپلې خور دپاره د دعاګانو غوښتنه کړې. دا یې هم ویلي و چې هغې ته دعا وکړئ او خپلې خور ته یې دا هم لیکلي و چې زه به ډېر زر تا ته راواپس شم. خو اوس نن هغه یو بل پوسټ کړی دی په ټویټر باندې او لیکلي دي چې د هغه خور انتقال شوله، یعنی وفات شوه. په ټویټر باندې سابق چیف سلیکټر شاهد خان افریدي دغه ټویټ کړی دی. د افسوس اظهار یې کړی دی. ویلي دي چې زما خوږه خور وفات شوله او د هغې جنازه به د نن یعنی د ماسپښین د لمانځه نه پس د هغې جنازه وه د ډي ایچ ای په ذکریا مسجد کې د هغې جنازه وشوله. دې نه وړاندې هم هغه د خپلې خور دپاره دعاګانو غوښتنه کړې وه. قدرمنو، یقینا چې دا افسوسناک خبر وي چې د یو چا خورکۍ وفات شي، ډېر زیاته دردونکې خبره ده. الله پاک دې شاهد افریدي ته د زړه صبر ورکړي، ځکه چې دا درد هغه څوک محسوسولی شي د چا چې په کور باندې دغسې غم راشي. نو ستاسو یو جهان مننه چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. د دغه مرحومې دپاره دعاګانې هم وکړئ او له نورو تازه معلوماتو تازه خبرونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې په آینده وخت کې تاسو ته زموږ نوي معلومات او ویډیوګانې په وخت رسي.